د ایمان ځای زړه دی او دی بې زړه دی. چې وړوکی و له ششکو پیریانانو ډارېدو، چې لږ غوندې لوی شو د ملا صاحب له ډاره په سبق نه پوهېدو. په کور کې د ادې ډار او د بندې د دادا. اوس چې لوی دی د خان ډار، د ملک ډار او د حکیم ډار یې په زړه کې ټینګ ځای نیولی دی. په لار کې ورسره د غلو ویره ده او په کور کې د غلیمانو له ویرې خوب نه ورځي. لویه خدایه په کوم زړه کې چې د غومره ډېرې ویرې وي، ستا ویره ډېر ځای نه شي پیدا کولی. په دغسې زړه کې ستا خوب ته ډېر لږ ځای پیدا کېږي. که ستا ډار او د ظالمانو ډار په یوه زړه کې یو شان موجود وي، نو له دې نه لویه ګناه بله نشته. کاشکې چې دوی یوازې له تا وېرېدلی او ستا د دښمنانو ډار یې په زړه کې نه وای. د خلکو ډار ستا ویره په زړونو کې کموي او ایمان ته زیان رسوي. ستا ضعیفه بندګان یوازې له تا نه ویرېږي، له نورو نه هم ویرېږي. دوی اوس د زورورو په مخ کې حق نشي ویلی او ته د حق طرفدار یې. ته په درواغو خفه کېږي او دوی له ډاره رښتیا نشي ویلی. ستا ظلم نه دی خوښ، دوی له ویرې د ظالمانو خدمتونه او صفتونه کوي. هغه مسلمان اوس چرته دی چې یوازې له تا ډارېږي او بس ستا بنده باید د ډار بنده نه وي او د نمرود له اوره یې سترګې ونه سوځي.